بسم الله الرحمن الرحيم. إخلاص او تقوى هم پمینا وفا. صفات الفاتحین د فاتحینو صفات د قرآن کریم نه استنباط شوي د قرآن کریم ځای په ځای باندې د فاتحینو خلکو صفتونو بیان کړي که الله رب العزت چې چاته فتح ورکړي دا د فتح نه وروسته اسلامي نظام د چا په اوږو باندې جوړوي. اوچت سپین بیرغ پر دنیا دغه خلکو په اوږو باندې جوړوي چې هغه خلک صفات د فاتحینو ولري. هغه صفات د فاتحینو چې په قرآن کې بیان شوي نبی علیه السلام په حدیثو کې بیان کړي صحابه کرامو په خپل عمل او قول باندې موږ تاسو ته ثابت کړي. سپین بیرغ پر دنیا یو د هغه صفتونو څخه یو د هغه لویو اساساتو څخه چې اسلامي نظام په هغې باندې درېږي هغه د مجاهدینو په خپل منځ کې اخوت ته ورونو. سپین بیرغ پر دنیا أخوت في الله د الله لپاره ورور ولي شيخ عبد الرحمن أخنزاده حفظه الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحبه وترضاه آمين يا رب العالمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وفي رواية ولا تناجشوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. فقال عليه السلام المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم و قدرمنو مجاهدین ورونو عموما مجاهدین ورونه بیا په معسکراتو کې چېرته چې هغوی د اسلام د دفاع او د جهاد په نیت باندې زده کړې کوي جذباتي تقاریر خوښوي خو یوه مقوله ده چې وایي لکل مکان مقال هر مقام خپله یوه خبره لري. انشاءالله جذباتي تقاریر به مو اورېدلي هم وي اورو به هم انشاءالله وخت نه وخت به په دې آیات باندې انشاءالله عمل کوو چې وحرض المؤمنین علی القتال. خو په نن نشست کې ورونو زه په ځای د دې چې تاسو جذبات راوپارومه تاسو یو داسې څه ته متوجه کول غواړم اول خپل ځان بیا تاسو بیا د دغه مبارک منبر نه هر هغه څوک چې د نورو وسایلو له لارې زموږ غږ اوري یو داسې څه ته مو متوجه کول غواړم که ورته متوجه نشو نو الله مه کړې راوتلي به د جنت په طلب کې یو او د جهاد په لاره کې به د دوزخ کندې ته غورځېدلی یو والعیاذ بالله. ځینې داسې اعمال شته د نبي علیه السلام په زمانه کې په یوه غزوه کې د غزوې نه وروسته صحابه کرام لګیا دي خپل شهیدان او زخمیان راټولوي چې یوه زنانه خپل ورور پسې ګرځي د ورور صفتونه بیانوي. نو عرب ډېر په اشعارو کې ډېر قوي و فصیح اللسان خلک و زنانو به یې اشعار ویلې او دا د ښځو عادت چې مړي ستایي په بیتونو کې ستایي نو مواصفات بیانوي او جنت د مبارک شه لوړ مقام د مبارک شه. نبی علیه السلام مخ ورته راواړولو او ورته ویې فرمیل چې تا ته څه پته ده چې دا به جنت ته تللی کیدی شي د ژبې نه داسې څه صادر شوي د جوارحو نه داسې څه صادر شوي والعیاذ بالله چې جهاد یې پې باطله شوی. معنا دا ده ورونه دا یو هوښدار موږ تاسو د خطر زنګ ده چې نبی علیه السلام یار مجاهد تر ورځ د قیامت یار مجاهد ته وهي چې داسې فکر ونه کوي چې د جهاد لارې ته راوتلی نو خامخا به ته جنت ته ځې. د کې شک نشته چې دا د جنت لنډه لاره ده. نبی علیه السلام یې ضمانت کړی الله یې ضمانت کړی په قرآن کې ستایل شوی ده په قرآن کې الله رب العزت د دې ضمانت ورکړی دی چې دغه خلک چې د الله په لاره کې قتال کوي د الله په لاره کې جنګیږي
د الله او د رسول او د دین او د شریعت دښمنان وژني او دوی هم وژل کیږي. دوی ته جنتونه دي، فوز عظیم ده. بار بار په مختلفو آیاتونو کې الله ستایي. نبی علیه السلام ورته ضمانت ورکوي چې د اولې قطرې سره به یې ټول ګناهونه معاف کیږي. د وینې د څاڅکي اول څاڅکی چې کله تویږي په جنتونو کې به وي. خو د دې سره سره نبی علیه السلام دا د خطر زنګ هم مجاهد ته وهي چې ګوره داسې اعمال شته چې ستا د ژبې سره به تعلق وي، ستا د جوارح اللاس او د پښو سره به تعلق وي. که هغه درنه صادر شول، ولو که د جهاد په لاره کې صادر وي، ولو که ته په دې لاره کې ځان ټوټه ټوټه هم کړې، ځان قربان هم کړې، خطر د دې شته چې د جنت په ځای باندې دوزخ طرف ته لاړ شي. محترم ورونو، مجاهد ورونو، نن غواړم چې یو څو داسې نقاطو ته متوجه کړم چې په هغې سره زموږ ستاسو صف که ورته متوجه نشو صف مو تضعیف کیږي. که ورته متوجه نشو ګټلی جنگ او فتحه والعیاذ بالله و الله مه کړی په ناکامۍ سره به بدلیږي. او الله رب العزت د صفتونو نه یو صفت الله الصمد، الله بېنیازه دی، الله د چا پروا نه ساتي. دا به نه وایي چې په 20 کاله مو د 50 دولتونو په خلاف باندې جنگ کړی، قربانۍ مو ورکړې، استشهادیان مو وړاندې کړي، زندانونه مو تیر کړي، لکونه شهیدان لرو، لکونه کونډې یتیمان لرو او لکونه زندانیان لرو. دا به هر څه لرو. د هر څه د الله په میزان کې یو دروند د ثواب او د اجر کارونه دي چې الله رب العزت په فتح ورکوي. نن چې ما ته په دغه ځای کې ناست یو، د الله فضل او د دغه قربانۍ نتیجه ده. خو د الله رب العزت چې لکه څنګه فتح ورکوي همداسې فتح هم اخلي. الله ظلام للعبید نه ده. الله د خپلو بندګانو ته هرګز ظلم نه کوي. الله رب العزت مهلت ورکوي. ځینې داسې کارونه یي، د ابودرداء رضی الله تعالی عنه هغه حدیث به مو په یاد دي. نبی علیه السلام فرمایلی دي انما تقاتلون باعمالکم، تاسو په خپلو عملونو باندې قتال کوئ، په تورو باندې نه جنګېږئ. معنا یې دا ده چې بریا د جنګ په میدان کې او بریا د اسلامي نظام د بقا ستاسو په اعمالو پورې تړلی. چې څومره مو اعمال د شریعت مطابق وي، اول به فتح ستا نصیب کیږي، او چې کله د فتح نصیب شي، اسلامي نظام جوړ شي، اسلامي نظام به تر هغه پورې ولاړي ځکه د اسلامي نظام ستا په اوږو باندې ولاړ ده، تا ورته اوږه ورکړې ده. نو چې څومره د په شریعت باندې ولاړ وي، همدومره به د پایې قوي وي، او د پایې چې ضعیفه کیږي ورونو، دا به په اعمالو باندې ضعیفه کیږي. تاسو وګورئ لرګی هر څومره لوی تیر راوړې، هر څومره لوی لرګی راوړې، خو که دننه په دې کې وړه وړه ډېر ورونو څوک ورته پویه وایي، څوک ورته کټمل وایي، ډېر وړوکی چې په سترګو باندې نه ښکارېږي، دغه که چېرته د دومره لوی سټې ته چې لاس ترې نه ورتاویږي، هغې ته کله ولګېږي، نو ورونو په وخت په تېرېدلو سره لوی بیلډینګ دغه وړوکی شی هم راغورځوي. همداسې ورونو الله رب العزت موږ تاسو ته نن نظام په لاس راکړی، اسلامي نظام لله الحمد. الله په خپل فضل و کرم او د مجاهدینو، د استشهادیانو، د کونډو یتیمانو، زندانیانو په دې دومره اوږده قربانۍ په نتیجه کې الله رب العزت موږ تاسو ته راکړی ده. دغې نظام ته اوږه ورکوونکي موږ او تاسو یو ورونو، زموږ مشران، زموږ کشران، زموږ مجاهدین. زما او ستا په اوږو باندې ولاړ ده. زما او ستا اوږې چې څومره مضبوطي، همدغه اسلامي نظام به دومره دوام کوي. چې څومره زما او ستا اوږې کمزوري شي، همدومره ضرب والعیاذ بالله دا نظام له موږ نه الله اخلي. په خپلو سترګو باندې ورونو لیدلي دي نظامونه سقوط کړی ده، اسلامي نظامونه سقوط کړی ده. موږ په دې کم عمر کې لیدلي دي ورونو، په دې افغانستان کې مو داسې نظامونه ولیدل چې راپورته شول، ودرېدل تر یو وخته پورې، بیرته یې سقوط وکول، واپس لاړل، بیرته د صفر نه شروع راوشوه. نو ورونو دا نظام الله رب العزت خپلو بندګانو په اوږو باندې قایموي، هغوی به اوږه ورکوي. نو دا اوږه چې ورونو موږ تاسو ورکوو، د دوو لارو نه به د دې تقویت کوو. یو جسماني، واعدو لهم استطعتم، چې تاسو ورباندې لګیا یې. دا په سستو سستانسرو خلکو باندې هم نه کیږي، دا په داسې خلکو باندې هم نه کیږي چې سست په ژوند کې سست، کارونو ته سست، د قربانۍ نه شاته تلونکي، قربانۍ ته نه ور وړاندې کېدونکي، د داسې خلکو په اوږو الله دا نظام نه قایموي. واعدو لهم استطعتم، خو تاسو کوئ لله الحمد، مټې ورته قوي کوئ، خپلې نښې قوي کوئ، چې دا هم د الله رب العزت یو حکم ده. خو د دې تر څنګ ورونو یو معنوي قوت موږ او تاسو لرو چې هغه د ایمان، عقیده، فکر، سوچ او مهم ورونو چې زموږ ستاسو اخلاق دي.
زما او ته اخلاق د مجاهد او د فاتح شي ورونو. په دې باندې ورونو ځانګړي کتابونه علماو لیکلي دي، صفات الفاتحین، د فاتحینو صفات دا د قرآن کریم نه استنباط شوي. د قرآن کریم ځای په ځای باندې د فاتحینو خلکو صفتونه بیان کړي چې الله رب العزت چې چاته فتح ورکړي دا د فتح نه وروسته اسلامي نظام د چا په اوږو باندې جوړوي، دغه خلکو په اوږو باندې جوړوي چې هغه خلک صفات د فاتحینو ولري. هغه صفات د فاتحینو چې په قرآن کې بیان شوي، نبی علیه السلام په حدیثو کې بیان کړي، صحابه کرامو په خپل عمل او قول باندې موږ تاسو ته ثابت کړي. ورونو یو د هغه صفتونو څخه نن یو څو صفتونه ورونو دغه صفتونو څخه وایو. یو د هغه لویو اساساتو څخه، د لویو بنیادونو څخه چې اسلامي نظام په هغې باندې درېږي، هغه د مجاهدینو په خپل منځ کې اخوت ده ورونو، په خپل منځ کې ورورولي ده. نغه ورورولي دغه اخوت په باره کې ورونو نن یو څو د دې حدیث چې ما ستاسو په حضور کې قرات کړو د دې په رڼا کې یو څو خبرې درته کول غواړم ورونو. دا په دعوو باندې هم نه ده، په خیال پلو باندې نه ده، او دا په شکل صورت باندې هم نه ده چې کله یو ملګری ووینو، کله یو مسلمان ووینو، په ظاهر ورته تبسم وکوو، په ظاهر یې لږ سینې ته رانږدې کړو، ستړي مه شي په خپل عنعناتو مطابق ورته وکوو، تانا په دې باندې نه کېږي ورونو. ستا ژوند هغه ثابت کړي په ژوندۍ بڼه باندې په مجتمع کې، په د خپل ژوند کې دا ثابته کړي چې ورورولي زما او ستا شته. ورونو زما او ستا اسلامي نظام به هغه وخت دوام کوي چې د اسلامي نظام ته اوږې ورکوونکي خلک د یو جسد په شکل باندې وي. واعتصموا بحبل الله باندې عمل کړی، لکه څنګه چې د یو بیرغ لاندې د یو امیر لاندې همدغه شانتې فکر سوچ د هر څه د یو وي، مفاهیم د یو وي. اسلامي نظام ته په یو شانتې وفاداري، په خپل منځ کې مینه محبت د ورونو په شانتې. اسلامي نظام د ټولو نه مضبوط روح چې هغه زما ستا اسلامي نظام ساتلی شي هغه اخوت فی الله ده. د الله په خاطر باندې د خپل منځ کې مینه او محبت، په خپل منځ کې ورورولي، د ورورولۍ حق ادا کول، د تفریقونه ورونو، د ډلبازۍ، د سمتبازۍ، ژبني تعصبات د ټولو ورکول که جسد واحد، د یو جسد په شانتې ودرېدل، بیا به د اسلامي نظام قیام کوي، قائم به وي، دائم به وي، او الله د قائم او دائم لري ورونو. او ورونو که زما ستا ورورولي خرابه شوه، زما ستا ورورولي سقوط وکول ورونو، نو بیا به معنا به یې دا وي چې هره ورځ به د اسلامي نظام یوه پایه غورځېدلې. نو والعیاذ بالله که یې میاشتې ونیولی او که کلونه، هغه ورځ به بیا والعیاذ بالله راتلونکي اسلامي نظام به بیا د یو چا په لاس باندې سقوط کوي. او الله بېنیازه ذات دی، الله رب العزت بیا د دې شي پروا نه کوي چې تا شهیدان ورکړي، تا قربانۍ ورکړي دي. قربانۍ نه وروسته الله رب العزت تا نه تقاضا لري. اسلامي نظام څه تقاضاوې دي چې تا ته په قرآن او په سنت او په فقه کې بیان شوي، پر هغې باندې عمل ونه کوو ورونو، نو د اسلامي نظام راغلی نظام مو له لاسه وځي. داسې فکر ونه کوي ورونو چې موږ به دلته ټریننګونه، د قوات خاصه ټریننګ، هوایي ټریننګ، فلانی تدریب، تکتیک او فلان او فلان مختلف دا کوو، نو بیا به د دې نه وروسته به په موږ باندې څوک غالب راشي. ورونو دا په دې غوږونو باندې د مجاهدینو نه اورو، وایي چې په 40 ورځني ټریننګ باندې مو 240 یا 58 یا 48 دولتونو ته مې شکست ورکړو. نن شپږ میاشتې زه ټریننګ کوم، نن کمانډویي ټریننګ کوم، نن خو هوایي ټریننګ هم کوم، نو د دې نه وروسته به په ما باندې څوک غالبه شي. ورونو د ما او تا نه مخکې په دغه ځایونو کې ما او تا 6 میاشتې ټریننګ یا به 3 میاشتې 4 میاشتې کوو، هغوی ورونو 4 کلن پوهنتونونه یې درلودل حربي، خو کار یې ورنه کړو ورونو. هغوی متخصصین درلودل، هغوی 12 کلن او 14 کلن او 6 کلن عسکري خلک یې درلودل. د دنیا په ټوله ټکنالوژۍ باندې هغوی بلد وو، بلکې ټکنالوژي خپله جوړوله، خپله استعمالوله. د کیلومیټرونو لرې نه یې ټکنالوژۍ باندې زما استاد مراکز تباه او برباد کول، خو ورونو ونه درېدل، ټینګ نه شول ورونو. نو لهذا په مټو باندې به په خپل مټو په قوت باندې به زور بازو په دې باندې به مغروره کېږو نه ورونو. کار څومره ټریننګ ورسره وکوو، په د څنګ سره چې معنوي قوت ما ته ونه لرو، نو ورونو د اسلامي نظام ته مو اوږه ورکړې، یو لوی پیټی مو په خپله خوښه باندې په خپلو اوږو باندې اخیستی دی، چې داسې نه وي چې اسلام زما او ستا د طرف نه خدای نخسته ووهل شي. نبی علیه السلام نه یو روایت شوی دی چې ایاک و ایاک ایؤت الاسلام من قبلک، آګاه اوسه چې د اسلام باندې ستا د طرف نه حمله ونه شي. بیداره اوسېږه چې
چې دا بېغیرتي ونه کوي چې ستا د طرف نه اسلام ووهل شي، او هغه وخت کې به وهل کېږي چې زما او ستا معنوي قوت، زما او ستا اخلاقي قوت، زما او ستا ایماني قوت ضعیف شي، خامخا به دا راغورځېږي والعیاذ بالله. نو وروڼه عرض کومه چې د اسلامي نظام دپاره د ټولو نه مهم پایه هغه د مجاهدینو د اسلامي نظام د منصوبینو ترمنځ په خپلو کې اخوت دی، ورورولي ده. هغه ورورولي وروڼه په څه باندې خرابېږي؟ په دې حدیث کې یو څو شیان نبي علیه السلام فرمایلی دي. نبی علیه السلام یو څو امور ما او تا ته په ګوته کړي چې له دې نه ځان وساته چې ورورولي دې ټینګه شي. که دا موجود وي په شعارونو باندې نه ده ورونو، په دعوو باندې نه ده. هر څومره مرۍ به کېنوو، شعرونه به جوړ کړو، ترانې به جوړې کړو، خو چې عملي کړي مو نه وي ورورولي به ورونو نه جوړېږي تر څو پورې چې دغه امراض په ما او تا کې موجود وي. هغه امراض څه شي دي ورونو؟ نبی علیه السلام فرمایي ولا تحاسدو، ای خلکو حسد مه کوئ. حسد څه ته وایي؟ زوال النعمت عن الغیر. حسد دې ته وایي چې چاته یو نعمت الله ورکړی د هغې د زوال کوشش کوي چې د ده نه واخیستلی شي. یو دا چې الله ما ته هم داسې راکړه، دې ته غیبته وایي. په نیکو کارونو کې یو ښه قاري ده، یو ښه استاز ده، یو ښه مجاهد ده، یو ښه علم لري، یو ښه تکتیکي زده ده، ښه ټکنالوژي ورسره ده، ښه مال دولت ورسره ده، که سړی دا وایي چې الله ما ته هم د حلال باندې راکړي، دا غیبته ده، د جواز لري. خدا چې د هغې د زوال کوشش کوي چې د ده نه واخیستلی شي، د هغې پښې وهي چې هغه کمزوری شي، دې ته حسد وایي ورونو. ورونو لوی لوی مجتمعات ورونو چې تباه کېږي، تباه شوي دي د حسد د وجې نه تباه شوي دي ورونو. په بني آدم کې د ټولو نه اوله لویه ګناه چې د ګناهونو مور دغه حسد ده ورونو. اولنی د قتل جریمه چې شوې ده د څه په وجه شوې ده ورونو؟ د حسد په وجه باندې شوې ده. د آدم علیه السلام 2 زامن، د یوه قرباني قبوله شوه، د بل قبوله نه شوه. خپل سکه ورور یې و، د حسد په وجه باندې چې د ده نه ولې قبوله شوه، د ما نه ولې قبوله نه شوه، راپورته شو خپل ورور یې ووژلو. ورونو د حسد په وجه باندې اسلامي نظامونه ختم شوي دي ورونو. حسدونه ورونو د خپل منځ نه د خپل ژوند نه باید ما او تا وباسو. صفا خبره به کوو ورونو. دا اوس ما او تا کې هم د حسد موجود دی ورونو. په سترګو باندې یې ګورو ورونو، په ځانونو باندې مو تجربه کړي. زما او ستا ترمنځ ورونو په یو ګروپ او په یو ارګان کې دننه حسدونه موجود دي. دا فلانی خو پرون معلومېدلو نه نن قطعه خاص قمندان ته جوړ شوی. د حسد نه دی نور څه دی ورونو؟ د پرون 5 کسانو ډلګۍ نه درلوده، نن فلانی وزارت کې په فلانی ریاست باندې ناسته. د حسد دی ورونو. یو کس ولګېږي په یو ځای باندې، په ځای د دې چې تقویه یې کړو، په ځای د دې چې مددګار شو ورسره، په ځای د دې چې نیکې مشورې ورکړو، لاړ شو ورونو مشرانو ته ورځو، سل اتهامات ورباندې لګوو د دې په خاطر باندې چې دا لرې کړه، دا باید لرې شي. ولې لرې شي؟ حسد دی ورونو. ده ارګانونه په خپل منځونو کې دننه ورونو اورې ته نه موږ کاروانونه لرو، دا فلانی کاروان، فلانی کاروان، فلانی ځواک، فلانی قطعه. دا زموږ ستاسو الحمدلله ټول زموږ د اسلام پایې همدغه دي. یو قطعه فلم راوباسي د بل ورته سوځي. ورونو خپل ګریوان کې وګوره، که دا مرض در کې نه وي د الله شکر ادا کړه. خو که ته د یو ارګان کس یې د بل ارګان په پیشرفت باندې سوځې، نو پوه شه چې مرض در کې موجود ده. د مرض لرې که د ځان نه. د حسد دی ورونو چې دا حسد زما او ستا ترمنځ موجود دی، د مجاهدینو ترمنځ. نو داسې فکر وکوه د مرض به مو آهسته آهسته په ملا باندې ماتوي، او زما او ستا نه چې هر یو ساقطېږي اسلامي نظام ورسره کمزوری کېږي. نو اول ولا تحاسدو، حسد مه کوئ. د حسد مرض د ځان نه لرې کړئ. یو ملګری د مخکې کېږي، یو منصب ته رسېږي، الحمدلله ووایه. پرون په دغه منصب باندې یا امریکایي، نصارا، یهود یا د هغې تالي سټې غلامان ورباندې ناست وو. نن ستا د صف کس قاري صاحب، مولوي صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب دغه ورباندې ناست دی. شکر وباسه د الله، حمد ووایه د الله، الحمدلله ووایه. پښې ولې وهې؟ مشرانو ته ولې ورځې؟ ولې اتهامات ورباندې لګوې؟ ولې د دې چوکۍ نه لرې کوې؟ خو د دې ملا جوړ شه، د دې پښې او د دې مټې جوړ شه، تر څو پورې نور هم ترقي وکوي. راځي یو کس ولګېږي، بل د اخر ورپسې یو پړپړه را روانه وي، اتهامات ورباندې لګوي د دې په خاطر باندې چې دا دې ځانه لرې کړه. چې دې ځانه لرې کړه تا ته څه فایده کوي؟ خو حسد دی که نه، اور لګېدلی دی دننه. نو ورونو ولا تحاسدو، حسد مه کوئ.
د حسد نه ځان وساتئ. بل نبی علیه السلام فرمایي په بل روایت کې ولا تحسسوا. ګورئ نبی علیه السلام د اسلامي صف د تقویت لپاره دومره وړه وړه شیان چې موږ تاسو ته به وړه وړه ښکاري، نبی علیه السلام فرمایي ولا تحسسوا، د چا ژوند مه راسپړئ. تحسس دې ته وایي چې د چا عام ژوند پسې لګیا شو، په عیبونو پسې نه، په عام ژوند پسې. دا څه کاره دی؟ پرون چېرته و، بله ورځ چېرته و، د کم ځای دی؟ کوئ که نه کوئ ورونه؟ ولا تحسسو، د چا په ژوند پسې چاته غوږ مه نیسه، د چا ژوند مه راسپړه. ولا تجسسو، تجسس مه کوه. تجسس دې ته وایي چې د چا عیبونه مه لټوه، د چا په عیبونو پسې مه ګرځه، د چا د عیبونو د راسپړلو، د ظاهرولو، د هغې نه د پردې اوچتولو دا کوشش مه کوه. بل نبی علیه السلام فرمایي ولا یبع بعضکم على بیع بعض. یو کس دی د بل کس په بیع باندې بیع نه کوي ورونو. یو سړی په بازار کې موټر اخلي، ودې لیدلو چې د موټر ده په بیع اچولی ده، په دې باندې مه ور وړاندې کېږه، پرېږده. که هغې واخیستلو واخیستلو نصیب دې شي، بارک الله ورته ووایه. که یې وانخیستلو ته ور وړاندې شه. دلته ورونو متوجه کوم دا خو د بیع لفظ راغلی، خو قیاسا علی هذا په خپل ژوند د مجاهد په ژوند کې به دا تطبیقوو. دغه نقطه څنګه به یې تطبیقوو؟ یو کس یو منصب ته ور وړاندې شو، چا ورته پیشنهاد کړو، د خره دا کوشش مه کوه چې هله فلانی ور مخکې شو، زر کوه، زر پیشنهاد راوړه، کنې در نه مخکې شو. دا کار کوو که نه کوو ورونو؟ چې په دې باندې خبر شو چې هله فلان د فلانۍ قطعې د قمندانۍ دپاره انتخابیږي، پیشنهاد شوی دی، زر زر ټلیفونونه کوله چې ځان زر ورسوه، کنې دا پوسټ در نه ونیول شو. دا کارونه موږ کوو ورونو، په مجاهدینو کې شته. زه یو مشر یم، زه سکرتر لرم، د ما سکرتر دی که د ما امیر د دفتر دی، هغه ته ټول معلومات کېږي چې د چا پیشنهادونه راغلي دي. ته په رب باندې یقین وکړه ورونو، داسې کسان پیژنو شته په موږ کې چې همدغه کس زر زر زنګونه وایي چې د فلاني پیشنهاد را رسېدلی دی. که ځان مقرروې، ملګری مقرروې، همدغه د وخته زر د پیشنهاد را رسوه چې مخکې یې کړم. نو دا ورونو دا بیع د باسه بله بیع ده. یو کس یو خدمت ته وړاندې شوی دی، ملا یې ور مضبوطه کړه. دا نه چې ته کوشش کوې چې هغه در نه دا خدمت ونیسي، زر کوه، ته ور وړاندې شه. بیا نبي علیه السلام فرمایي ولا تباغضوا ولا تدابروا، په خپل منځ کې بغض مه کوئ. ولا تدابروا، خپل منځ کې قطع تعلق مه کوئ. د قطع تعلق په باره کې نبي علیه السلام فرمایي لا یحل لامرئ مسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث. د یو مسلمان دپاره دا جائز نه ده چې بل مسلمان ورور سره تر 3 ورځو نه زیات قطع تعلق وکوي. یو بل سره ملاویږي، یو بل ته په مخه ورځي، سلام یو بل ته نه اچوي. په بل حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د هرې دوشنبې او د پنجشنبې په ورځ باندې د انسان د اعمال الله تبارک تعالی ته پورته کېږي، د الله حضور ته پورته کېږي چې الله پې اجر ورکړي. الله په همدغه اعمالو باندې، نیکو اعمالو باندې برکتونه ورکوي، په همدې باندې اجر ثوابونه ورکوي، په همدې باندې رفعت ورکوي، په دې باندې پورتوالی ورکوي، په همدې باندې د بلاو نه ساتي. رد بلا یې دا نیک اعمال. د ملایکې چې کله د اعمال پورته کوي نو 2 کسان دا دي چې بینه و بین اخیه شحناء، چې د ده او د کوم بل ورور ترمنځ کینه او بغض یو بل نه خفی. دا یو ملایکه د بل ملایکې ته وایي چې دا پرېږده، ورته وایي انظروا هذین، د دې دواړه اعمال دلته په ځمکه کې پرېږده، مه یې وړئ حتی یصطلحا، چې تر څو پورې جوړه نه یې کړي اعمال یې دلته پرېږده. ورونو نن موږ تاسو څومره داسې ملګري لرو، څومره داسې کورنۍ لرو، څومره داسې خلک لرو، څومره داسې ډلګۍ لرو چې یو بل نه خفه یو. ورځ یو میاشتې تېرېږي، د یو بل ته په مخ باندې ورځو، مخ ته نه ګرځوو. دغه قطع تعلق دی. یعنې په 3 ورځو نه وروسته اعمال د چار څومره نیک اعمال کوي دلته په دې خاورو کې پراته وي، الله طرف ته نه ځي. په دې کې به تا ډېرو دعاګانې غوښتي یو، رد بلا هم دلته پاتې ده. بلاوې در باندې را روانې دي، د بلاو مخې ته ستا دا دعا نه درېږي. ولې نه درېږي؟ ځکه چې دا په ځمکه کې پراته ده. ستا د هر مانځه برکتونه په تا، ستا په ژوند، ستا په صورت، ستا په شکل، ستا په اولاد، ستا په رزق، په دې ټولو باندې د مونځ برکتونه غورځېږي. مونځ د اجر و ثواب، مونځ د په ځمکه پروت دی، د دې ټولو نه بلته محروم یې تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې د خپل ورور سره د آشتی نه یې کړې، د خپل ورور سره پخلا شوی نه یې، د خپل ورور سره د قطع تعلق نه یې ختم کړی. نو دا یو هغه مرض دی ورونو چې مسلمانان خپلو کې، مجاهدین په خپلو کې کمزوري کوي. بیا نبی علیه السلام ورونو، مخکې نبی علیه السلام فرمایي
المسلم اخ المسلم، مسلمان د مسلمان ورور ده. المسلم اخ المسلم. رونه په تاسو کې به طالب علمان هم وي. د الف لام المسلم معنا یې دا ده جمله مسلمانان چې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي. اخ المسلم د بل مسلمان دپاره څه شی ده ورونو؟ ورور ده ورونو. دا د مسلمان ورورولي د اسلام په خاطر ده. دا د مسلمان اخوت د اسلام د کلمې طیبې په اساس باندې وي، نه د ډلګۍ په اساس باندې. زموږ ستاسو ورورولي د څه په خاطر باندې ده؟ د الله په خاطر باندې. المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور ده، نه د ژبې په خاطر، نه د سمت په خاطر، نه د وطن په خاطر. مسلمان د مسلمان ورور ده، هر مسلمان د بل مسلمان دپاره ورور ده. اسلامي اخوت ورونو یو څه حقوق لري چې نبی علیه السلام په دې حدیث کې بیانوي. نو کله چې مسلمان د مسلمان ورور شو څه به کوي؟ لا یخذله، مسلمان به د بل خپل مسلمان ورور بې یارو مددګار به یې نه پرېږدي. معنا یې دا ده چې په کوم وخت کې د ده کوم کومک ته ضرورت کیږي نو په هغه وخت کې به د دې مسلمان سره به دی کومک کوي. د کومک به د اسلام په خاطر باندې کوي. وروڼو زموږ ستاسو نن حالت تاسو وګورئ. موږ تاسو اجتماعي ژوند لرو، په معسکراتو کې وو، په قلوردوګانو کې وو، کیدای شي په وزارتونو کې وو، ډله ډله سره اوسیږو، په اتاقونو کې سره اوسیږو، په خیمو کې سره اوسیږو. چې دوه مسلمانان خدای نخواسته سره مشت او ګریوان شي دا امکان لري؟ ژوند ده. په ژوند کې کیدای شي دوه مسلمانان سره پورته شي. چې کله جنگ شي وروڼه اسلام څه وایي؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی. دا نه دی ویلي چې مجاهد د مجاهد ورور ده. مسلمان د چا ورور ده؟ مسلمان ورور ده. موږ تاسو ورونه چې څنګه وګورو چې مجاهد ده، په مقابل کې چې څوک ولاړ دي نور بیا دا نه ګورو چې ملامت څوک ده سلامت څوک ده. ورځو د چا ته څنګ درېږو؟ د مجاهد ته څنګ درېږو. کیدای شي ووایي چې دا خو ډېر ښه کار دی. هېڅ ښه کار نه دی ورونه، هېڅ ښه کار نه دی. المسلم اخو المسلم، د عوام، د ګناهګار، د فاسق، د فاجر دا هم ستا ورور دی، او دا بل په شریعت برابر مجاهد فدایي دا هم ستا ورور دی. ورونو په اخوت کې ټول څنګه یو سره ورونو؟ ټول سره برابر یو. ورونو په معسکراتو کې دننه چې شخړه راشي صرف ګوري وطندار د وطندار تر څنګ، ډلګۍ د خپلې ډلګۍ تر څنګ. دا بیماري ورونو شته ده په موږ تاسو کې. په بازارونو کې په سترګو ګورو ورونو دا واقعات کېږي. د پښتو د فارسي چې جنګ شي ګوري چې پښتون ده او د پښتون ورور ته څنګ درېږو. فارسي باندې چا ته څنګ درېږي؟ فارسي باندې تر څنګ درېږي. او چې ونه درېږي وایي تا کې سره پښتو نشته ده، ته خو سره پښتون نه یې. دا بیماري په موږ تاسو کې شته دی او که نشته ورونو؟ المسلم اخو المسلم لا یخذله، مسلمان د مسلمان ورور دی. لا یخذله، تنها به یې نه پرېږدي، بې یار او مددګار به یې نه پرېږدي. په د بازار کې ګورې چې یو مظلوم چا رانیولی دی وهي، مجاهد عوام رانیولی دی وهي، یا یې ټېله کوي، یا یې په قنداغ وهي، یا یې په بل څه باندې وهي. وروڼه که ته مسلمان یې اسلام درکوي، مسلماني درکوي، نه به د دې یونیفارم او د کوم هغه چې د لباس د اغوستلی نظامي، نه به د دې خیال ساتې او نه به د شرعي قوارې خیال ساتې، بلکې د څه شي خیال به ساتې؟ د اسلامیت خیال به ساتې. هغه د مرور ده، دا د مرور ده. ظالم و مظلوم به سره پکې معلومه یې. د مظلوم تر څنګ باندې به درېږې ولو که د خپل مجاهد په مقابل کې هم واقع شوې. وروڼه نن تاسو موټر ټکر وکوي، منډه چې څنګه ورکو د چا چې د تا د ډلګۍ موټر وهل شوی، چې سل په سلو کې ملامت وي، د خپل ملګري تر څنګ درېږو، د هغې په مقابل کې درېږو. وروڼه ډېر کم به داسې د الله والا خلک پیدا کړې چې هغه راشي ملامت او سلامت وښیي او وایي چې مجاهد وروره ته ملامت یې، تاوان په تا باندې دی، ظلم تا کړی، تجاوز تا کړی. او که دا کار وکولو ټول عمر بیا خفه یي چې د بازار په منځ کې راغی د عوام د فاسق او د فاجر تر څنګ ودرېدلو. ولا یخذله، مسلمان د مسلمان ورور دی. لا یخذله، تنها به یې نه پرېږدي. ورونو ته لا یخذله، ورونو ډېر زیات مثالونه، ډېر زیات مواقع دي، ډېر زیات مواقع دي. معنوي کومک، فزیکي کومک، دا به ټول ورسره کوي. یو مظلوم دی ولیدلو چې خلک یې وهي، ډبوي به یې، ته به د هغې کومک ته ورسېږې. لا یخذله، تنها به یې نه پرېږدي بې یارو مددګار. په مجلس کې ناست دی، د یو مسلمان نوم ذکر شي، څوک د هغې غیبت کوي، بهتان ورپسې لګوي، فلان ده فلان ده، بد نومونه ورباندې ږدي. لا یخذله،
د اسلامي اخوت تقاضا دا ده چې د خپل مسلمان ورور څخه به دفاع کوي په دې مجلس کې به دفاع ته کوي د دې مسلمان ورور نه د دفاع ونه کوله. نبی علیه السلام فرمایي ما من مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. چا چې کوم مسلمان ولیدلو چې هلته د هغې د کومک ضرورت دی، څوک یې وهي د کومک ضرورت دی، څوک یې مال اخلي د کومک ضرورت دی ورته، څوک یې له ځایه له کوره باسي د کومک ضرورت دی ورته، په مجلس کې ناست دی څوک بهتان ورباندې لګوي د کومک ضرورت ده، او دغه مسلمان د هغې سره کومک ونه کولو. خامخا به په د انسان باندې داسې وخت راځي الله به دغه انتقام د انسان نه اخلي. که د وهلو په وخت کې څوک د وهلو نه خلاص کړی او دی پې قادر هم همداسې وخت به راځي چې دی به وهل خوري، په غړېدلو سترګو کې به نور مسلمانان ورته ګوري. که یو څوک په زور باندې له کوره باسي کومک د ورسره ونه کولو، که نن نه یې 10 کاله، که 10 کاله نه یې 20 کاله وروسته به داسې یو وخت در باندې راځي چې همداسې به څوک بدماشان الله در باندې مسلط کوي، باسي به دی او نور مسلمانان به په غړېدلو سترګو درته ګوري، د کومک تمنا به لرې، په کومک ته به د څوک نه رسېږي. همداسې په مجالسو کې ورونو، په مجلس کې ستا د وړاندې د یو مسلمان غیبت کېږي، په یو مسلمان باندې بهتان لګېږي، په یو مسلمان ته غلو، یو مسلمان ته بدکاره، یو مسلمان ته مختلف نومونه ورباندې ایښودل کېږي، ته ښه قادر یې چې د هغې دفاع وکوې، د کس خوله ور چوپ کړې، د مسلمان ښېګڼې بیان کړې، د هغې محاسن بیان کړې، دا دفاع ته نه کولی شې خو چوپ پاتې شوې، د څه مصلحت په خاطر باندې چوپ پاتې شوې، څوک خفه کولی نه شي، ملګری نه شي خفه کولی. خامخا به په تا باندې دا ورځ راځي چې څوک به دې په مجلس کې بې عزته کوي به دی، او دا به تمنا لري چې کاش داسې څوک پیدا شي چې د ما نه دفاع وکوي، خو د دفاع کوونکی به نه شي پیدا کولی. په بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي من رد عن عرض اخیه رد الله عنه النار یوم القیامه. چا چې د مسلمان د عزت د افروز څخه دفاع وکوله، په ورځ د قیامت به الله رب العزت د ده دفاع د اور په مقابل کې وکوي. چا چې د بې عزتۍ نه مسلمان په دې دنیا په یو مجلس، په بازار، په یو ځای کې خلاص کړو، په ورځ د قیامت به الله رب العزت د دې په بدل کې د انسان د دوزخ له اور څخه خلاص کړي، دغه نیکۍ په بدله کې چې د مسلمان ورور سره یې کړې ده. محترم ورونو، یو د ټولو نه لوی مشکل، یو لوی مرض او بیماری چې موږ تاسو په د ژوند کې لرو، خصوصا زموږ ستاسو په د ټولنه کې ورونو، هغه د بهتانونو ده، د بهتان، د تور لګولو، د لړۍ ده ورونو. زموږ ستاسو د ټولو نه خوږ مجلس هغه یې په بل مسلمان کې مجلس شروع کړی، په بل مسلمان باندې بهتانونه لګوو، په بل مسلمان باندې تورونه لګوو. ټول مجلس ورونو اوري ګوري، یو داسې مسلمان نه پیدا کېږي بل د خنداګانې ورسره کوو، تایید هم ورسره کوو. یو مسلمان داسې نه پیدا کېږي چې د هغې خوله چوپ کړي. تاسو ورونو پوهېږئ چې د ټولو نه لویه ګناه د شرک نه وروسته چې کوم ګناهونه نبي علیه السلام بیانوي، یوه لویه ګناه پکې سود ده. د سود کمترینه درجه، د ټولو نه ښکته درجه د سود دومره ګناه ده لکه والعیاذ بالله په مکه مکرمه کې د خپلې مور سره او یا ځلې زنا کول، دا د سود ادنا درجه ده. نو نبی علیه السلام فرمایي اتدرون ما اربى الربا عند الله عز وجل، تاسو پوهېږئ د ټولو نه پورته، د ټولو نه لویه ربا، سود د ګناه د لحاظه چې د هغې نه پورته درجه د ربا موجوده نه وي، هغه څه ده؟ قالو الله ورسوله اعلم، الله او رسول ته معلومات کېږي چې دومره لویه ربا کومه ربا ده. نبی علیه السلام فرمایي ان اربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم، د ټولو نه لویه ربا دا ده چې یو مسلمان د بل مسلمان په عزت او په آبرو کې لګیا شي، د یو بل مسلمان عزت او آبرو تر پښو لاندې کړي، په یو بل مسلمان باندې تورونه ولګوي. زموږ ستاسو ژوند کې ورونو ځینې اسلامي مفاهیم دومره کمزوري شوي دي چې د بهتان په یو مسلمان باندې لګول، دا که موږ تاسو ورونو په دغه حدیثو باندې عمل وکړو چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې تور لګوي په یو مجلس کې، د ګریوان نه یې راونیسي محکمې ته یې پیش کړي، یا به د تور ثابته په چا باندې د تور ده چې هغه محکمې ته پیش کړو، اسلامي محکمې ته. او که نه د نبي علیه السلام په زمانه کې یو چا تور ولګولو په چا باندې، نبي علیه السلام رنګ مبارک سرخ شو
او په غصناک اواز کې ورته وویلې چې بینه شواهد راوړه، شاهدان راوړه، والا ظهرک، او کنی نو خپله شاه او خپله ملا دې اتیا درو ته برابره کړه، ځان چمتو کړه اتیا درو ته چې حد در باندې جاری شي. که په دغه باندې ما ته نن عمل وکړه ورونو، بیا به چا دا جرأت نه کولو. خو نن ورونو موږ تاسو د مجلسونو هغه نقل چې ورته وایي، د مجلسونو هغه شیریني چې ورته وایي، د ټولو نه خوږ مجلس زموږ ستاسو دا یي چې زما په رقیب باندې څوک ولګېږي نو زه یې نور هم ورسره بدرګه کوم. د ټولو نه زیات ما ته نن خوښ هغه ده چې د چا سره د ما رقابت وي چې په هغې پسې خبرې کوي. دا د ټولو نه زیات اشنا زما ده. مېلمستیا هم درته کوم، چکر هم درته ورکوم، ځان سره یې هم کېنوم، او د ټولو نه شیرین او خوږ مجلس زما ستا دی چې په مسلمانانو کې لګیا وي. او نبي علیه السلام وایي چې المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. مسلمان په مسلمان باندې حرام دی، دمه د هغې وینه. ګوره نبي علیه السلام د مسلمان وینه، د مسلمان عرض او ابرو دواړه په یو ردیف کې بیان کړل. وینه هم حرامه ده، عرض او ابرو هم حرام دی. یو مسلمان که څوک د بل مسلمان د وړاندې قتل کړي، موږ تاسو یې پرېږدو ورونو، پرېږدو یې چې هر څومره بېغیرته انسان وي رانیسي چې مسلمان دې قتل کړو، وینه دې تویې کړه، څه دې وکول؟ نبي علیه السلام فرمایي چې دغه وینه تویول او د عرض او ابرو تویول دا دواړه یو برابر دي. قاتل پسې ورونو ټول لګیا وو، پوره قطعه ورپسې راایستلي، چاله قاتل درته قتل وشو، اپریشن ورپسې شروع کړو او چاپې ورپسې وهو. څه چل دی چې قاتل را پیدا کړو؟ ولې؟ د مسلمان وینه یې تویې کړی ده. او چې د مسلمان عرض ابرو عزت دا تویوي، د سره په میمونخانو کې ناست ورسره خاندو، هېڅوک چاته دا نه وایي چې ابرو کاش و چاپم په چا باندې داسې وهلې وای چې ته راشه تا پرون په دې مسلمان ورور پسې دا ویلي چې دا غل ده، راشه غله یې ثابته کړه. او که د غله ثابته نه کړه، د اسلامي نظام درو ته بیا ځان ټینګ کړه. او بیا همدغه شانتې لکه څنګه چې غله ته په میدان کې په چوک کې سزا ورکوو، همداسې یو څو کسانو ته همداسې درې ورکړل شوې وای، نو وروڼه بیا به خلکو د خولې ته لګام اچولی و، دا به د خولې ته به بیا قیضه اچولې وه، بیا چې په یو مسلمان باندې اتهام لګولو، سل ځلې به بیا سوچ کولو، فکر به یې کولو. نبي علیه السلام د مسلمان وینه، د مسلمان ابرو، د مسلمان عرض، دا ټول نبي علیه السلام په یوه تله باندې تللی دي. د ټولو ته یو قیمت ورکړی ده، د ټولو یو قیمت لګولی ده، دمه وماله وعرضه. وروڼه تاسو وګورئ نن وړوکی یو موبایل که څوک د چا نه پټ کړي، ورځو ورپسې موږ تاسو نظامیان چاپه ور باندې وهو، د غله په شکل باندې یې رانیسو. بیا خو ځینې مجاهدین خو بیا خپلې محکمې دي ملته یې سمدلاسه په سړک په غاړه باندې چرګه په غاړه کې ور واچوي، یو جوړ څپلۍ پټې کړي، هغه په غاړه کې ورته عامل ورته ترېنه جوړ کړي، په غاړه کې څپلۍ ور اچولي ګرځي. او دا چې د مسلمان عرض او ابرو روزانه په منونو په شکل په هغه باندې په وزن باندې تویوي او پټوي، دا غل څوک نه رانیسي، دې ته یې څوک څه نه وایو. نو وروڼو دا زما او ستا صف به تر هغه وخته پورې قوي کېږي نه تر څو پورې چې ما قوت نه وي قوي شوی، او زما ستا قوت به تر هغه وخته پورې نه قوي کېږي تر څو پورې چې دغه مردار او ناجس مرضونه د خپل ځان او بیا د خپلو ملګرو او بیا د خپل چاپېریال نه نه لرې کړي. بغض باید ختم، حسد لرې کړو. روڼدار چې خپله وظیفه ده، د مسلمان وظیفه ده چې اول د ځان اصلاح وکوي، د مشر وظیفه ده. روڼه نن یو مشر د وړاندې د بل ګروپ غیبت کېږي، دا یې ورته خاندي. که یو مشر راپورته شي د خپل کشر ته وایي چې چوپ، چې بل ځل دی دا خبر د خولې نه وانه ورمه، هغه د ما مسلمان ورور دی. نو وروڼو حسد به ورک شي. که یو مسلمان یو امیر، که د 5 کسانو امیر ده، که د یو اسرې د یو اطاق امیر ده، که د یو ډلګۍ امیر ده، که د یو قطعې امیر ده، په خپلو مجاهدینو کې داسې څوک وګوري چې په بل مسلمان باندې اتهام ولګولو او چوپ یې کړي، بلکې را محکمې ته یې راوړاندې کړي، پوښتنه ترې نه وکوي چې یا به دا راته ثابتوې، موږ خو راولاړ شوي یم دې دپاره چې په غله ونیسو، راولاړ شوي یم دې دپاره چې خاینین ونیسو. د اسلامي نظام کار هم دغه ده چې د فساد مخه ونیسي، فسادیان له مجتمع نه ټول کړي. نو راویښه یې کم دی، د غل چرته دی. او که خبره دا وه چې قیل وقال، قیل ویل شوي دي، فلان ویلې فلان ویلې، نو وروڼه داسې کسان که هر امیر په خپلو مأمورینو کې چې 50 کسان، 30 کسان، 40 کسان یې ته لاس لاندې دي، په همدغه شکل باندې هغه د ګریوان نه راونیسي، نو په خپل عمر باندې به وروڼو تصفیه چې د یو ګروپ راغله، بل ګروپ هم دا کار وکولو، بل هم دا کار وکولو، نو زما او ستا صف په دغه شکل باندې وروڼو د دې امراضونه پاکېږي. چې هر سړی د خپل ځان غم وخوري، هر سړی د خپلې کورنۍ غم وخوري، هر امیر د خپلو مأمورینو، هر رئیس د خپل دفتر غم وخوري، هر وزیر د خپل وزارت غم وخوري. د مسلمانانو نه دغه بد صفتونه چې اخوت زما او ستا خرابوي، اخوت هم او تا نه پرېږدي، اخوت مو کمزوری کوي، همدغه امراض دي. نو وروڼه که په دعوو باندې هر څومره ما ته دعوې وکوو،
او چې زما او ستا په صف کې حسد موجود وي، زما او ستا په صف کې ورونو بغض موجود وي، قطع تعلق موجود وي، د مسلمان عرض او ابرو باندې ما ته بریک نه نیسو او د مسلمان عرض ځان ته حلال ګڼو، نو ورونه اخوت زما او ستا نه برابرېږي، اخوت مو نه جوړېږي. تر یو وخته پورې به م الله رب العزت آزمي. الله رب العزت کله فتح خلکو ته یې دې دپاره ورکوي فینظر کیف تعملون. الله رب العزت دې دپاره چې وګوري چې ته څه کوې. دعوې خو د ډېرې کړي دي، 100 کاله په غرونو کې ګرځېدی، د اسلامي نظام دعوې دې کولې، نن راشي اسلامي نظام په لاس باندې در کړو. کله کله د فتنې دپاره الله مو آزمي، د ازمایش دپاره به الله دا فتح را کړي. خو که غواړو چې د اسلامي نظام چې د لکونو شهیدانو په وینو باندې ګټل شوی او الله په فضل و کرم موږ ته راکړی ورونو، د تش په ټریننګونو باندې تش په تکتیکونو باندې نشو ساتلی ورونو. دا په څه باندې ساتو؟ په اعمالو باندې به یې ساتو. ورونو عرض کوم هغه دا دی چې تاسو ته الله رب العزت یو ښکلی سپېڅلی ژوند در بخلی ده. د دنیا د فتنو نه راوتلي یې، د بازارونو نه راوتلي یې، د وزارتونو نه راوتلي یې، د دنیا د مینې محبت نه راوتلي یې، یو طرف ته شوي په یو ځای کې تدریبات حاصلوئ. د کوم مرضونه چې وښودل ورونو، دا مرضونه ورونو داسې شی نه دي ورونو، غاښ نه دی چې ویې باسې ویې غورځوي، یعنې فزیکي شی دا نه ده. دا په دعوو باندې هم نه کېږي ورونو، دا په عمل باندې کېږي، په تمرین باندې کېږي. همدغه اوس ورونو دا فرصت تاسو ته الله رب العزت درکړی ده. د مختلفو ولایتونو نه راغلي یې، د مختلفو ژبو، کیدای شي فارسیبان، پښتون، ازبک، ترکمن ټول به در کې موجود دي. نو که نن غواړې چې دا قوت لله فی الله د تقوا په اساس باندې خپل ورور ته لاس ورکړه، خپل ورور غېږې ته رانږدې کړه. اتاقونه چې جوړوې د وطندارۍ په اساس یې مه جوړوه چې راځئ خپل وطنداران مه راوله، لرې لرې وطن خلک راوله چې الله ته یې ثابته کړې، د خپل نفس ته یې ثابته کړې، خپل ضمیر ته یې ثابته کړې. زما قوت د څه په خاطر ده؟ د الله په خاطر ده، د وطندارۍ په خاطر باندې نه ده. دا نن ورونه د دې مجلس نه چې پورته شوې چې ویده کېدلو د ویده کېدلو نه مخکې سوچ او فکر وکوه چې په دې دنیا کې داسې څوک شته چې تا ورسره قطع تعلق کړی، ماما، کاکا، ورور، صله رحم دی، د بلې ډلګۍ مجاهد دی، وطندار دی، بل انصنفی دی، که قطع تعلق ورسره وي دا نن ورونو موبایل دې راواخله سلام علیکم، په خپل نفس باندې پښه کېده. کیدای شي بېغیرته به درته ووایي، کیدای شي به درته چې څنګه شو، اخر راغلی او که رانغلی، اخر دې خبر وکوله که نه دې نه کوله. دا هر څه په ځان باندې ومنه. خو داسې نه ورونو چې 3 ورځې در باندې تېري، اعمال دې ټول همدلته وي. دلته به څومره اجرونه ثوابونه ته ګټې په پایرو باندې، په تدریباتو باندې، خپلې خولې به دلته به د دې په خاطر چې الله درنه راضي شي، خو اعمال به دې ټول دلته پاتې کېږي. ورونو عرض کومه یو کار دا وکوئ چې چا سره د بغض او کینه قطع تعلق وي د اوس نه ورونو، که دلته څوک وي ور د غاړې وځه، که چېرته لرې درنه د تلیفون په ذریعه باندې خپل قطع تعلق ختم کړه، ورسره بېرته ورسره اشتي شه، په خلا شه ورسره. دا ځلته عملي کارونو د اسلام په خاطر باندې، د دین په خاطر باندې، د خپله ژبه امسک علیک لسانک. معاذ رضی الله تعالی نبی علیه السلام ته یو ورځ وفرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا موږ به د ژبې په وجه باندې هم نیول کېږو؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل مور دې په تا باندې بوره شي، دا د څنګه خبره وکوله؟ دوزخ ته خلک سرچپه نه ورغورځول کېږي مګر د ژبې په وجه باندې. یو صحابي راغله، نبی علیه السلام فرمایي چې یا رسول الله اوصیني، یو وړوکی وصیت راته وکوه چې آخرت مې پرې جوړ شي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل امسک علیک لسانک، د خپله ژبه دې ونیسه، د خلکو په عیبونه مه بیانوه، د خلکو غیبتونه مه کوه. راځئ نن دغه قانون ورونو دلته دغه د نبي علیه السلام نبوي قانون دلته نن نافذ کړئ او ووایئ ورونو چې د دې نه وروسته به غیبت نه کوو. په یو حدیث شریف کې راځي نبي علیه السلام فرمایي لا تتبعوا عورات المسلمین، ای خلکو د مسلمانانو عورتونه، د مسلمانانو عیبونه مه پلټئ، په مسلمانانو پسې مه کېږئ چې شپه ورځ بل کار دی نه وي د مسلمان عیبونه راپورته کوي. او که یو ځل الله درته په قار شو، الله رب العزت فرمایي نو بیا به په بند کور کې دننه به د الله رب العزت پردې درنه پورته کړي، په بند کور کې به دننه به د الله وشرموي. ګوره ورونو څومره د خطر خبره ده. نبي علیه السلام فرمایي چې د مسلمانانو عورتونه، د مسلمانانو عیبونه مه راپلټئ. هر کس ګناه لري، هر کس خطا لري، هغه خطا چې د کوم ځای کې اصلاح کېږي هغې ته ورشه ووایه. ورونو یو چا په بیت المال کې خیانت کړی، ته دلته ماته بیانوې، ماته چې بیان کړه زه څه وکوم؟ خو چې د چا خیانت یې کړی دا خو به هم د چا د کوم امیر ته لاس لاندې ورشه، هغه امیر ته وایه که ثبوت در سره وي چې دغه سړي دغه خیانت کړی ده، چې ستا غاړه هم خلاصه شي، خپله فریضه دې ماده کړې هغه هم اصلاح شي، د بیت المال مال محفوظ شي. نو بیت المال د دې ځای نه ورونو هغه په یو بل ولایت کې چا غلا کړي یا به رښتیا یا دروغ وي، ته ماته دلته بیانوې.
تی ما ته په معسکراتو کې بیانوې، تی ما سره په میوانخانو کې بیانوې. فایده یې څه شی ده غیر له دې چې خپل هر ورځ د یو مسلمان د وینې تویولو په اندازه باندې ګناه هر ورځ ته کوې، بلا فایده آخرت خپل پې تباه کوې، مجتمع ورباندې ورانوې، د اسلامي نظام د پایې ورباندې راچپه کوې ته په دې باندې. لکه څنګه چې ورونو خپلې موټې جوړولو دپاره قسم قسم تمرینونه کوئ، د نښې زده کولو دپاره په زرګونو مصارف در باندې کېږي، نښه خپله مضبوطوئ. راځئ ورونو دغه خپله ژبه هم مضبوطه کړئ، همدلته د دې تدریب هم شروع کړئ. د دې تدریب هم دا دی ورونو چې په خپل اطاق کې عهد دا وکوئ چې د دې نه وروسته به غیبت نه کوو. په رب مې د قسم وي که 2 میاشتې ستا دلته ټریننګ وي، په دې 2 میاشتو کې دغه قانون دلته نافذ کړئ چې ته غیبت شروع کوې څوک درته اشاره وکوي، چې ته غیبت شروع کوې یو څوک درته ووایي چې وروره بس ما دا په ځان بده ونه لګوې، 10 ورځې 20 ورځې میاشت وروسته به د ورونو په ژبه باندې به د غیبت د سره نه راځي، بهتان به د سره په ژبه باندې نه راځي. نو ورونو د بغض علاج به دا یې ورونو چې نن د چا سره د ورونو په دې معسکر کې د چا سره ورانه ده، که بل څوک در باندې خبر نه دی، څوک در باندې خبر دی؟ علیم بذات الصدور در باندې خبر دی. هر چا سره د ورونو چې ورانه یې ورشه ور د غاړې وځه، مینه او محبت ورته ورکړه، قطع تعلق دی د چا سره کړی د نن نه ورسره اشتي شه. دومه خبره ورونو چې د خپله ژبه د غیبت او د مسلمانانو د عورتونو د مسلمانانو د کمزورۍ د پلټنې نه د منع کولو طریقه هم دا ده چې دا عهد وکوئ چې د دې نه وروسته به په اطاق کې په مسلمان پسې څوک خبره نه کوي. د دې معنی دا هم نه ده چې ورونو ته غل وساته ځان سره، په غله باندې پرده واچوه، خو غل به چا ته ښایي ورونو؟ مسؤلینو ته به یې ښایي ورونو. په موږ تاسو کې هېڅوک بغیر د امیر نه نشته، خامخا به د یو ډلګۍ مشر لاندې، خامخا به د یو محاذ لاندې، خامخا به د یو قل اردو لاندې، خامخا به د یو ریاست او وزارت لاندې. که رښتیا په دې کې څه ګناه یې سیده ورشه هغې ته او هغې ته یې ور په ګوته کړه. نور ورونو په مجالسو کې څوک غیبتونه کوي، د غیبت نه خپله خوله راونیسه، ژبه راونیسه، بهتان خپله ژبه راونیسه. مینه او محبت د مسلمانانو او بل د قوم پرستی، د ژبې په اساس باندې دوستي، د ډلګۍ په اساس باندې دوستي، د دې د عملي ورانولو طریقه دا ده ورونو چې خپل اطاق د ګلونو په شانته جوړ کړه. ځان سره ورونو پښتون، فارسیوان، ازبک، تاجک د ټولو یو مجموعه په خپل اطاق کې راټوله کړه. د مختلفو ولسوالۍ خلک راواخله ځان سره یې کړه، د مختلفو ولایتونو خلک راواخله. او دا کار ورونو لکه څنګه چې تاسو کوئ، په کار دا ده چې امیران هم دا کار وکوي. که دا کار مو وکول ورونو د دغه معسکر نه به زموږ ستاسو ورورولي همدغه ځای باندې مضبوطه وي، همدغه پیغام به له ځان سره هر ځای ته وړو ورونو، همدغه پیغام چې هر قل اردو ته موږ تاسو ځو، چې هر قطعې ته موږ تاسو ځو، د اخوت او د ورورولۍ پیغام به د ځان سره ویسو. او په دې باندې متیقین وو چې تر څو پورې په موږ تاسو کې بغض، کینه، غیبت، بهتان دا په موږ تاسو کې موجود وي، نو تر هغه وخته پورې زما او ستا اخوت تش په ژبه دی، زما او ستا اخوت زړه ته نه دی تیر شوی. الله رب العزت نو دعا کوو چې الله رب العزت موږ تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.